لوی اختر او د مالونو کمساري ارزانېدل. د میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار کې د دې کوچني نخاس ګڼې ګوڼې د ښار بڼه بدله کړې ده. د ولایت له بیلابیلو ولسوالیو، کلیو او آن له ځینو ولایتونو هم خلک د مال اخیستلو لپاره میدان ښار ته راغلي. د میدان وردګو اوسیدونکي وایي چې سږکال مالونه د تیر کال په پرتله ډیر او قیمت یې ارزانه دی. بهر ته د مالونو پر لیږد بندیز د ارزانېدو اصلي علت دی چې له دې سره یو شمېر ځوانانو هم قرباني کولو ته زړه ښه کړی. څه د قربانۍ ته به 15,000 روپۍ نو ښه ده، بد نه ده، مصرفېږي. مالونه ارزانه دي او ډېر دي، کومې خوا ته نه دي تللي، مالونه زښته زیات دي. مزړه مالونه ډېر ارزانه سوي دي. خلک یا پروسه ښه وه، بل کال ښه وو، پروسه نه بل کال نه پروسه که ارزانه، پروسه نه سږ ارزانه، ډېر ارزانه ده مال. ښه ده، خلک یخ دي، ارزانه سوي دي، ډېر یې واخیستل، ډېر مالونه خرڅ کړل. دلته داسې رمې رمې مالونه ولاړ، نن هسته کم پاتې شو، را یخ دي. اخترونه د مسلمانانو دوه رسمي مذهبي ورځې دي چې یو یې لوی یا د قربانۍ اختر دی. خلک په دې اختر کې مالونه اخلي او وروسته له قربانۍ کولو یوه برخه د ځان، یوه د اقاربو، اړمنو او یوه د میلمنو لپاره ساتي. په افغانستان کې لوی اختر په داسې حال کې راځي چې د هیواد په سراسر کې د سولې او امنیت ولولې خورې دي او خلک له شته امنیت نه خوشحاله دي. شفیع الله بهادري، میدان وردګ.